زموږ د ورور تپوس کړی دی چې ځمکه د انور نه چاپیره تاویږي او که انور د ځمکې نه چاپیره تاویږي. د دې باره کې قرآن او ساينس څه وایي؟ نو اوله خبره خدا په ذهن کې کینه وایي چې قرآن د ساينس کتاب نه دی. قرآن الله سبحانه وتعالی د انسانانو د هدایت لپاره را لېږلی دی. چې په کوم ځای کې د کومې خبرې بیان ضروري وو نو الله سبحانه وتعالی په دې کتاب کې کړی دی. هر چې د ځمکې نه تاویدل دي نو ساينس دا په دلایلو سره ثابت کړي دي او دا بالکل مشاهده ده چې ځمکه د انور نه چاپیره تاویږي او د دې سره په خپل مدار کې هم تاویږي. او که قرآن ته وګورو نو په دې کې د علماو مختلف قسمه اقوال دي او دا ډیره پیچیده مسله ده د علماو په منځ کې. بعض علما وایي چې قرآن نه ثابت دي چې ځمکه تاویږي د انور نه چاپیره، او بعض علما وایي چې نه، په قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې ځمکه ما قرارې ولا پیدا کړې ده. نو د دې مطلب دا دی چې ځمکه پسې ولاړه ده د تاویږي نه. نو د دې لپاره داسې نور دلایل هم شته دي، خو زه به کوشش کوم چې دا خبره په مختصر الفاظو کې راغونډه کړم. کوم خلک چې دا خبره کوي چې د قرآن نه دا ثابت دي چې ځمکه پسې ولاړه ده او دا تاویږي نه، نو دا خبره د هغوی غلطه ده. بلکې که قرآن ته سوچ وکړو د هغې نه معلومیږي چې د ځمکې لپاره حرکت شته او دا د انور نه چاپیره تاویږي. د دې وجې نه ورځ او شپه راځي او موسمونه بدلیږي. په قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې دا ټول هر څه په خپل مدار کې تاویږي. اوس که دې آیت ته چېرته سوچ وکړو نو دلته الله سبحانه وتعالی د یسبحون لفظ ذکر کړی دی او دا د جمع صیغه ده، حالانکه دې نه شاته شمس او قمر ذکر دي او هغه تثنیه ده. دې وجې نه اکثر مفسرین دلته شاته د نجوم لفظ راویستی دی مقدر او ځمکه یې د هغې نه مستثنا کړې ده، حالانکه دلته چې دا ضمیر څنګه د قمر او شمس ته راجع دی نو دغه شان هغه سیس ته هم راجع دی د کوم سیس د وجې نه چې ورځ او شپه راځي. او په دې کې شک نشته چې هغه تاویدل د ځمکې دي. او په دې باندې دلیل یو بل آیات هم دی، الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. الله سبحانه وتعالی تاسو لپاره نور او سپوږمۍ تابع کړي دي او ورځ او شپه هم تابع کړي دي. دلته چې الله سبحانه وتعالی د نور او سپوږمۍ نه بعد د شپې تذکره کړې ده نو په دې منځ کې د وو لفظ راوړی دی، دا د عطف دپاره دی او عطف د تغایر دپاره وي. مطلب دا دی چې د شمس او قمر جدا شی دی او د کوم څیز د وجې نه چې د ورځ او شپه راځي نو هغه جدا دی. او که دا چېرته یو وګڼو مونږه لکه څرنګه چې د بعض علما وایي دلته بیا تحصیل له حاصل لازمیږي. نو په دې خبره باندې به هغه څوک ښه پوهېږي چې څه نحوه ویلي، خو حاصل دا دی چې قرآن صراحتا د دې بحث نه دی کړی چې ځمکه تاویږي او که نه. قرآن کې داسې نه دي راغلي چې ځمکه په ځای ولاړه ده او نه پکې داسې راغلي دي چې ځمکه تاویږي، حالانکه دې اشاراتو نه پته لګي چې ځمکه تاویږي. هر چې دوی د قرارۍ د خبره کوي نو داسې ذکر نه ده چې د لفظ قرار دپاره ډېر شي معنی کېدلی شي. یو معنی دا هم ده چې په دې ځمکه کې د ژوند دپاره هر قسم اسباب مهیا دي. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې کل فی فلک یسبحون، دا ټول هر څه په خپل فلک کې تاویږي. د دې هر څه لپاره الله سبحانه وتعالی حرکت ذکر کړی دی. نو حرکت د دې کائنات صفت دی، په حرکت کې برکت دی او په هر برکت کې حرکت دی. حرکت ژوند دی او سکون مرګ دی. بل په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی د یسبحون خبره کړې ده او دا ډېر ابلغ بیان دی ملګرو چې دا ټول هر څه لامبو وهي. کله چېرته اوبو ته یو بال وغورځي نو دا بال به په دې اوبو کې مخې ته هم رواني خو تاویږي به هم چاپېره. دغه شان دا سیارې چې په دې خلا کې موجود دي نو دا مخې ته هم روان دي او په خپل مدار کې هم تاویږي. نو ملګرو دا ډېره اوږده موضوع ده، دا په دې باندې ډېر بحث کېدلی شي. انشاءالله که چېرته موقع میلاو شوه نو ضرور به په دې خبره باندې تفصیلي بحث وکړو. هذا ما عندي والله أعلم.